څه وکړه خفه کېږو به نه ما ورته ګیري ته کنځل یې وکړه پټکي ته م وکړه جومات ته م وکړه او د عالم سر هم لرې کړه او د خره سر هم پې کېښوده او د بل څه سر هم پې کېښوده دا بچي د کوم ځای نه راغلي دا د انډیا نه راغلي زما ستا بچي دي که نه لاهور کې یو عالم تېر شوی دی عام خلک یې که نه پېژني نو علما یې پېژني موسی روحاني البازي د الله تعالی ولی امام ابو حنیفه امام شافعي فرمایي په مخ د ځمکه عالم او طالب دا دواړه ولین دي که دا دواړه ولین نه شي نو بیا ولین نشته دا د امام ابو حنیفه د امام شافعي مذهب دی نو دا ډېر لوی بزرګ و دا لاړې مدینې ته په مدینه کې یو عالم اوسېده هغه هر څوک پېژني تبلیغ والا مشر دی سعید احمد خان ټوله دنیا پېژني مشهور عالم و علماء دیوبند او په تبلیغ په مشرانو کې او په مدینه کې اوسېده هغه موسی روحاني البازي له دعوت ورکړه چې زما سره یو شپه وکړه ځکه چې کور یې په مدینه کې و نو چې کله د دغه تشریف فرماو یو عربي راغی موسی البازي روحاني مخې ته کېناسته او جاړي او فریاد کوي وایي صاحب ما ته معافي وکړه هغه لکه وایي زه خو دې پېژنم نه ما لیدلی هم نه زما ته ملاقات نه دی شوی او زما ستا روزګار هم نه دی شوی څنګه معافي ته وکړم وایي ما ته معافي وکړه وایي نه دې پېژنم خو به هر حال چې ډېر تکرار یې وکړو د څه شي معافي ته وکړم ته خو ما ته ځان نه وښیه وایي زه بیا درته ووایم خو ما ته معافي وکړه وایي صحیح ده ځه معافي مې ته وکړه وایي ته څوک یې وایي زه یو کس یم د مدینې اوسېدونکی یم او ستا تذکیره به دلته علماو کوله چې په لاهور کې یو عالم دی موسی روحاني البازي د الله ولی دی ما چې خدای دې راولي چې دې ملاقات وکړم یو ورځ زه مسجد نبوي ته رالم ته په مانځه باندې ولاړ وې وایي ما ته هغه سړي وویل چې خلک وایي چې د پاکستان یو عالم دی او موسی روحاني البازي هغه سړی دا دی ما ته ورته وګوره ما چې ته وکتل نو تا زړې جامې اغوستې وې زړې ما چې ده ته ګورم مړه دا له ملا دی ته خو دې جامو ته نه ګورې جامې زړې وي حضرت عمر رضی عنه د هغه په جامه کې به 14 پیوندونه وو بل روایت کې راځي د هغه په جامه کې 18 پیوندونه وو 18 او څه پکې د څرمنو د زمانې خلیفه الله نبی عائشې ته فرمایي عائشې که په جنت کې زما سره ملاویږي دوه کاره وکړه یو د غریبانانو سره مینه وکړه یو لپټه تر هغه پورې مه لرې کوه چې ستا په لپټه کې پیوند نه وي لګېدلی عائشې بیبي د وراره لور عبدالرحمن رضی الله کور ته راغه د هغې مخ ته چې ودرېدله لپټې نرۍ وه هغې یې لرې کړله ویشلوله او پیړه لپټې ورکړه خفه کېږو به نه زمونږ او ستاسو دا وړې جینکۍ د 10 کالو د 12 کالو د دې پورې نستوڼي او جالۍ جامې اغوستې بدن پکې ښکاري دا چې کله غټه شي دا چې کله لویه شي دا بیا پیړې جامې اغوندي خشتی اول چون حد میں مار کج تاثر یا میرا ود دیوار کجو تا بنیاد غلط کی خود بنیاد نو د یو عالم پجامو پسې خندا وکړه کردار ته اوس ګورا او کیسې ته ګورا دا چې وای کله زلاړم د شپې ود شما نبی کریم صلی الله علیه په خوب کې راغی خوب په درې قسمه دی یو کې سړی رښتیا وای کنه دی به صحیح خوب ویني او چې ټوله دې دروغ وای کنه بابا دې خوبونه کله وای د کمره ولوېدم کله وای سپی راپسې و کله وای د خر نه ولوېدم کله وای د ګاډي په سر باندې روان وم په یې مرداره بخت یې که نه ځکه چې دروغ وای نو رښتیا وایي بیا به خوب صحیح د الله نبي وله په خوب کې راغی د الله نبي ورته وایي پلانکیه د مدینې نه وځه په مدینه کې به نور ژوند نه تېری د مدینې نه وځه وایي د الله نبي ګناه مې څه کړې ده ګناه راوښایه وایي ګناه پرېږده خو د مدینې نه وځه چې ډېره سوال زاري ته په خوب کې وکړه وایي د الله نبي ګناه راوښایه او بیا وایي معافي راته وکړه د الله نبي وایي ګناه دې دا ده زما یو وارث زما یو امتی چې نوم یې دی موسی البازي روحاني د هغه په جامو پسې دې خندا کړې ده نو د مدینې نه وځه وایي د الله نبي ما ته معافي وکړه وایي زه خو به ته معافي وکړم خو چې په چا پسې دې خندا کړې ده د چا په جامو پسې دې خندا کړې ده چې د هغه نه دې معافي نه یې غوښتي نو تا ته د معافۍ دروازې باندې ما ورته څه وکړه خفه کېږو به نه ما ورته ګیري ته کنځل یې وکړه پټکي ته م وکړه جومات ته م وکړه او د عالم سر هم لرې کړه او د خره سر هم پې کېښوده او د بل څه سر هم پې کېښوده
دا بچی د کوم دی نه راغلی؟ دا د انډیا نه راغلی. زما ستا بچی دي که نه؟